يسر ولا تعسر وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله. هر شیز که شروع کېدو نه مخکې د هغې غرض، د هغې مقصد او د هغې موضوع پېژندل دا ضروري دي چې زه دا کار کوم د څه دپاره، د دې مطلب څه دی، د دې مقصد څه دی، او دغه شانتې د دې تعریف څه دی. د دنیاوي کار هم انسان کوي، د هغې غرض، مقصد، د هغې موضوع چې په دې کې بحث د څه دی، موضوع دی چې په دې کې بحث د څه شي دی. نو څنګه چې دنیاوي کارونه د ټیلرۍ ته کېږي، نو په ټیلرۍ کې بحث د څه دی، د هغې ټول تعلق د کپړې، د هغې د کټایي او د هغې د ګنډلو د تار د مشین د دې سره، او د دې مقصد څه دی. نو د دې مقصد دا دی چې یاره انسان په دې سره خپل ځان هغه هم پټ کړي او په یو محفل، یو مجلس کې د داسې لباس اختیار کړي چې د ناستې قابل هغه هم وي. ځکه د هر محفل، مجلس د ناستې لپاره هم دا لباس هغه پکار دی. چونکې موږ شروع په قرآن مجید کې کوو، نو موږ د قرآن مجید غرض، موضوع، د دې تعریف، د دې مقصد هغه معلومات چې یاره د قرآن مجید او د دې د تفسیر، تعریف او موضوع غرض دا څه شي. نو قرآن مجید چونکې معلومه خبره ده چې دا کلامن نازل شوی. کلامن مطلب دا دی چې د قرآن مجید دا الفاظ دا نازل شوی. ځکه وحی دا په دوه قسمه ده. یو هغه وحی ده چې د هغې معنا او مفهوم دواړه د الله پاک د طرفه، یو هغه وحی ده چې د هغې مفهوم د الله د طرفه او د هغې الفاظ هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه. نو د اولنۍ قسم ته وحی جلی وایي او د دویم قسم ته وحی خفي وایي. بیا په دې اولنۍ قسم کې چې د هغې معنا او الفاظ مفهوم د الله د طرفه، نو دا بیا په دوه قسم. یو هغه وحی ده چې الفاظ د الله پاک د طرف نه ده په واسطه د جبریل امین، او دویم هغه وحی ده چې هغه په کتابي شکل کې نازل شي، یعنی لیکل د هغې نازل شي، لکه تورات، زبور، انجیل. دا کتابونه چې نازل شوي دي، نو دا داسې نه دي نازل شوي لکه څنګه چې قرآن مجید جبریل امین راوړی دی او پیغمبر علیه السلام ته
بلکې دا په داسې په تخڅو په شکل کې په لیکایي په شکل کې نازل شوی. نو قرآن مجید دا کلاما نازل شوی دی، یعنې دا د لیکل په شکل کې نه دی بلکې د الفاظ دا نازل شوي او د نازلېدو سره سره به چې کله به وحي ختمه شوه نو پیغمبر علیه السلام به صحابه کرامو ته حکم وکړو چې دا ولیکئ او دا به یې ورته تلاوت او په مختلفو اوقاتو کې مختلف د وحي لیکونکي هغه د پیغمبر علیه السلام د طرف نه مقررو تقریبا د شپېتو د سیوا صحابه کرام هغه مقرر وو چې قرآن مجید به یې او په دېرش کاله کې قرآن مجید په پیغمبر علیه السلام باندې د بیت العزت یا د بیت العظمت نه هغه نازل شو. د لوح محفوظ نه په یو پیره باندې ټول قرآن مجید بیت العزت یا بیت العظمت یعنی د دې نومونه دا دواړه نو دې ته الله پاک نازل کړی په شپه د لیلة القدر یعنی د رمضان په میاشت يا الله پاک فرمای انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر او بل زي الله پاک فرمای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو دا د لوح محفوظ نه په یو پیر باندې بیت العزت ته نازل شوی او د بیت العزت نه پیغمبر علیه السلام ته په دېرش کاله کې د موقع او د محل په مناسبت سره لږ نازل شوی. نو د اصل کلام تعریف هغه دا ده چې قرآن مجید د الله کلام ده چې نازل شوی دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په واسطه د جبریل امین. او دا موضوع د قرآن مجید چې دا قرآن مجید د څه نه بحث نو مفسرینو لیکلي دي چې دا قرآن مجید دی د انسان نه بحث کوي په دې اعتبار سره چې دا انسان مکلف دی په شرایعو ځکه اصلا دا انسان هم حیوان دی لیکن دته بیا یو فوقیت حاصل دی د هغې فوقیت په وجه باندې دی الله مکلف ګرځولی دی چې دی به د دغې احکاماتو موافق زندګي کوي او دریم نمبر غرض او مقصد د قرآن مجید چې د دې قرآن مجید غرض او مقصد څه دی موږ د څه لپاره دا قرآن مجید وایو دا دومره ستړي او تکلیف موږ د څه لپاره برداشت کړو نو د قرآن مجید غرض او مقصد د دنیا او د آخرت کامیابی چې په خپله الله پاک فرمایي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا كبيرا يقينا دا قرآن مجيد يهدي ده هداية للتي هي أقوم هذه طرفته چې هغه ډیره برابر لا ډیره متوازن لا نو چې په دغې برابر لاره باندې څوک ځي نو هغه به کامیابي حاصل وس دغه برابر لار چې د په دې تلل الله پاک وایي چې دغه اصل مقصد دی ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات
دغه کسانو ته زیری ورکړه اوس دغه برابر لار په دې باندې تلل دا د دنیا هم کامیابي ده او د آخرت هم کامیابي ده. نو الله پاک وایي چې د دنیا هم په دې باندې ښایسته کړي ځکه دی د حیوانیت نه ما راویستی او دله ما یو امتیاز ورکړی دی په نورو حیواناتو. نو چې کله دی د اسلام د احکاماتو موافق زندگی تیروي د ده په دنیا هم ښایسته او د ده په بدن دا هم پاک. ځکه چې کله انسان لمونځ نه کوي نو دی کله هغه پاکي حاصلولی شي کوم چې منګزار انسان هغه پاکي حاصلوي. دی د خپلې کپړې د معمولي د څاڅکي هم خیال کوي یاره زما په دې کپړې څاڅکی چېرته کې هغه پلید ولګېد اوس دا کپړې دی دی په بدن باندې دی د خپل بدن هم خیال کوي چې یاره چېرته ګنده داره خو دې ته ونه شوه که وشوه نو دی هغه ځیګی نیسي. نو الله پاک وایي د ده د دنیا هم کامیابي ده او چې کله د ده دنیا هغه په دې باندې ښایسته او کامیابه شوه نو الله پاک وایي واجرا کبیرا او په آخرت کې د ده کامیابي دا ده چې اصل مقصد د انسان هغه د آخرت هغه نعمتونه حاصلول دي. نو الله پاک وایي هلته د ده لپاره ما ډېر لوی اجر تیار کړی. نو د قرآن مجید غرض او مقصد هغه د دنیا او د آخرت کامیابي ده. اوس د قرآن مجید د هر شي دپاره اداب چې یاره دا شی به په څه طریقه باندې شروع کوې یا به دې ته په څه طریقه کښېنې یا به په څه طریقه باندې دا کولاوې. نو الله پاک وایي چې د قرآن مجید دپاره اداب هغه دا دي چې تاسو اعوذ بالله وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کله چې د قرآن مجید تلاوت شروع کړو نو الله پاک وایي تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. د دې لپاره چونکې دا قرآن مجید د الله پاک کلام ده او دا په ټولو کارونو کې د ټولو نه اهم کار او د اجر او د ثواب په نسبت باندې د قرآن مجید د ټولو نه لوی اجر او ثواب. نو شیطان چېرته هم دا نه پرېږدي دی به خامخا خپلې وسوسې رامخکې چې هغه ته کله قرآن مجید تلاوت شروع کړي نو دی به وایي چې پلانکې کار پلانکې چې د سوال جواب کوي په دوکان کې چې پلانکې شی چې بې ځایه پروت دی یا په کور کې چې د یو شی بل ځای پاتې کړي دی به دا مختلف وسوسې تا ته رامخکې. نو الله پاک وایي چې د دې خلاص نه ته خلاصېږي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه یعنې زما په مدد سره به د دې شیطان نه خلاصېږي. نو په ما سره مدد حاصل چې کله دې زما په نوم سره مدد حاصل کړو نو د دې وسوسو نه به تا په امن شي. نو الله پاک وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا تاسو ووایه ځکه چې د یو حدیث شریف نه د قرآن مجید د اهمیت او د اجر و ثواب پته لګي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه ته فرمایي چې یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. چې اے ابو ذر غفاری کله چې تا سحر کې یعنې په تا باندې ورځ شروع شي فتعلم آیة من کتاب الله نو ته د خدای د کلام یو آیت زده کوه. د دې یو آیت زده کول ستا دپاره څومره بهتر دي خیر لک من ان تصلي 100 رکعه چې صرف دا الفاظ د قرآن مجید دي صحیح زده د یو آیت
لکه بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ په صحیح تلفظ سره کوو. یا الحمد لله رب العالمین دا یو آیت دی چې دا موږ په صحیح تلفظ سره کوو بغیر د معنی او د تفسیر. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ستا دپاره د 100 رکعاته نوافلو نه زیات دی. و 100 رکعاته نوافل کول دا انتهایی مشکل کار او د قرآن مجید یو آیت زده کول د دې په نسبت باندې ډېره اسان ده. خو دا ولې؟ ځکه چې ستا دغه 100 رکعاته نوافل چې ته کوې دا به صحیح کېږي په دې په صحیح وخت. که دا ستا غلط نه نو دغه 100 رکعاته نوافل دا څومره لوی محنت کاوه هغه هم ستا کامل کېږي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم او چې کله سحر شي نو یو باب د علم هغه زده یعنی یو آیت یا یو مسله د علم هغه سره د مفهوم او د معنی نه زده چې دا تا زده کړه نو د دې مفهوم او د دې معنی دومره لوی برکت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي خیر لک من 1100 رکعت دا ستا دپاره بهتر دي د 1000 رکعتو نوافل چې اوس ورسره معنا او مفهوم زده کړو نو دا ستا دپاره د 1000 رکعته نوافلو نه زیات دی. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی. نو ردی وجه نه الله پاک فرمایي چې څومره دا دومره لوی اجر او ثواب چې تا حاصلې نو شیطان تا چرته هم نه پرېږدي ځکه چې هغه الله پاک ته قسم خوړلی چې قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین چې کله الله پاک شیطان مردود وګرځول او په ده باندې لعنت راولېږلی نو اول دا دومره مکار چې ده ته دا هم پته وه چې د الله پاک رحم هغه د الله په غضب ډېر سوا نو اول الله پاک ته درخواست وکړه چې ربي فانظرني الى يوم يبعثون زه خو دې هسې هم لعنتي زما خو دواړه جانه هغه تباه خدای اوس خو راله دومره مهلت راکړي چې د قیامته پورې په ما مات نه کړي. نو الله پاک ولې دغه سوال قبول کړو نو الله پاک وایي فإنک من المنتقمین تا له مهلت درکړی شوی دی یعنې ته د هغه خلقو نه چې هغوی له مهلت ورکړی شوی بس تا د عمر دومره شو نو چې دی په دې خبره باندې پوه شو چې الله خو د خپلې وعدې خلاف چېرته ونوسه بس الله خو ماله مهلت راکړه نو بیا یې الله پاک ته وویل چې خدای زه خو دې لعنتي کړمه خو د چا د وجې نه چې دې په ما باندې لعنت راولېږي یعنې د انسان د وجې ابن آدم نو زه به د آدم علیه السلام اولاد په حلال کړم فبعزتك لأغوینهم اجمعین خدای زما دې ستا په عزت باندې قسمي چې دا به زه خامخا ګمراه خو بیا هم دومره مکارو چې دا ورته هم پته وه چې کوم د خدای مخلصین بندګان دي هغو زما وس کار نه نو بیا یې الا عبادک منهم المخلصین مګر خدای ستا چې کوم چار کړی شوي او خالص کړی شوي بندګان دي خدای په هغو زما وس کار نو الله پاک ورته ووایي چې هېڅ خبره ده لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم کم کسان چې ستا تابعداري کوي او ستا مني نو ستا نه او د هغه خلکو نه به زه جهنم ډک او کم چې زما منونکي خلک دي نو الله پاک وایي د هغوی دپاره ما لوی درجات او لوی مقامات چې دي هغه تیار کړي ستا مکر او فریب په هغوی کار او که بالفرض انسان دی دوکه هم شي او یو غفلت یا ګناه دې وشي نو دا هغه خلک دی چې ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون دو په
دې خپل ګناه باندې او په دې خپل حرکت باندې په ځای باندې مستحکم ودرېږي بلکې دوی په دې باندې احتماله کېږي او دوی زمانه بخښنه او چې زمانه یې بخښنه وغوښته نو که د سمندر د زک عمره هم ګناهونه یې کړي الله پاک نو الله پاک دې زموږ ګناهونه معاف کړي او موږ دې الله پاک په دې خپل کلام باندې د چلېدو توفیق کړي څنګه چې موږ معنی زده کوو داسې زموږ لپاره پکار ده چې موږ د دې د حروفو هم خیال کړو او یو ټکی په هفته کې شي په لسو ورځو کې شي خو چې موږ خامخا د هغې هم اهتمام شروع کړو چې کم از کم زموږ د مانځه څومره کې لا قرائت لکه دا 10 سورتونه شو یا که 10 نه 4 سورتونه دي شي خو چې سورة الفاتحه او دا سورتونه دا موږ د دې سره صحیح کړو اصل مقصد هغه به موږ الله پاک دې موږ ته